د القصص مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 28مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. اتیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. مونږ په دې دنیا کې په هغو پسې لعنت وټاکه او د قیامت په ورځ به هغوی په زیاته غندنه کې اخته وي، یعنې د الله له رحمت څخه به محروم وګرځول شي. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. موږ د مخکنیو نسلونو له هلاکولو وروسته موسی ته کتاب ورکړ د خلکو لپاره د ذهني روښنایي سبب لارښوونکی او رحمت تر څو چې ښایي خلک درس واخلي. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. اے محمد ته په هغه وخت کې په لویدیځه څنډه کې موجود نه وې کله چې موږ موسی ته د شریعت دغه فرمان ورکړ او نه ته په شاهدانو کې شامل وې، بلکې له هغه وروسته ستا تر زمانې پورې موږ ډېر نسلونه منځته راوړي دي او پر هغو باندې ډېره زمانه تېره شوې ده. ته د مدین د خلکو په منځ کې هم موجود نه وې چې هغو ته دې زموږ آیاتونه اورولای، خو د هغه وخت د دغو خبرونو لیږونکي موږ یو. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. او ته د تور په لمن کې هم په هغه وخت کې موجود نه وې کله چې موږ موسی ته لومړی ځل آواز کړی، خو دا ستا د رب رحمت دی چې تا ته دغه معلومات درکول کیږي تر څو چې ته هغه خلک تنبیه کړې چې هغو ته له تا نه مخکې کوم تنبیه کوونکی نه دی راغلی، ښایي چې هغوی متوجه شي. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. او دا مونږ د دې لپاره وکړل چیرته داسې نه وي چې کله چې د هغو د خپلو کړو وړو له امله پر هغو باندې کوم مصیبت راشي نو هغوی ووایي ای پروردګاره تا ولې مونږ ته کوم پیغمبر ونه لیږه چې مونږ ستا د آیاتونو پیروي کړې وای او له مؤمنانو څخه شوي وای. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. مګر کله چې زموږ له حضور څخه هغو ته حق راغی نو هغو وویل ولې ده ته هغه څه ورنکړای شول چې موسی ته ورکړای شوي وو؟ آیا دوی له هغه څه نه منکر شوي نه دي چې له دې نه مخکې موسی ته ورکړای شوي وو؟ دوی وویل دواړه کوړي دي چې یوه د بلې تایید کوي او ویې ویل مونږ هیڅ یو نه منو. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين.
ای پیغمبره دوی ته ووایه ښه نو د الله له لوري داسې کوم کتاب راوړئ چې له دغو دواړو نه زیات هدایت بخښونکی وي که تاسې رښتیني یئ زه به د همغه پیروي وکړم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اوس که هغوی ستا دغه غوښتنه نه پوره کوي نو پوهیږه چې په اصل کې دوی د خپلو خواهشاتو پیروان دي او له هغه چا نه به څوک زیات ګمراه وي چې له خدایي هدایت نه پرته فقط د خپلو خواهشاتو پیروي وکړي. الله دغسې ظالمانو ته هیڅکله هدایت نه کوي. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. او مونږ پرلپسې هغو ته د نصیحت خبره رسولې ده تر څو چې هغوی له غفلت نه راویښ شي. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. کوم خلکو ته چې موږ له دې نه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی په دې قرآن باندې ایمان راوړي. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. او کله چې دا قرآن هغو ته ورول کېږي نو هغوی وایي چې موږ په ده باندې ایمان راوړ. دا په رښتیا سره زموږ د رب لخوا حق دی، موږ خو لا د پخوا نه مسلمان یو. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. دا هغه کسان دي چې دوی ته به د دوی اجر دوه ځله ورکړل شي د هغه زغم ټینګار په بدل کې چې هغوی وښود. هغوی د بدۍ مخنیوی په نیکۍ سره کوي او کومه روزي چې موږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای د رضا په خاطر لګښت کوي. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. او کله چې بابیزه خبره واورېدله نو په دې وینا سره ورڅخه په ډډه شول چې زموږ عملونه زموږ لپاره او ستاسې عملونه ستاسې لپاره. تاسې ته سلام دی، موږ د جاهلانو غوندې کړنلاره غوره کول نه غواړو. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ای پیغمبره ته چې چاته وغواړې هغه ته هدایت نشي ورکولای مګر الله چې چاته وغواړي هدایت ورکوي او هغه خلق ښه پیژني چې د هدایت منونکي دي. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وی وای کوم له تاسو سره د دغه هدایت پیروي غوړه کړو نو له خپل هیواد څخه به وتښتول شو. آیا داسې نه ده چې موږ یو د امن ځای حرام د دوی لپاره استوګنځای وګرځاوو چې د هغه لوري ته هر راز میوې را روانې دي زموږ له لوري د روزۍ په توګه خو له دوی نه زیاتره خلک نه پوهېږي. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. او څومره داسې کلي مونږ پناه کړي دي چې د هغو خلک په خپل ژوند ژواکې مغرور شوي وو نو ګورئ هغه د هغو لویدلې مینې دي چې له هغو وروسته پکې ډېر کم څوک اوسېدلي دي په پای کې همدا مونږ وارثان شو. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. او
ستا رب د کلیو هلاکونکی نو تر څو چې د هغو مرکز ته به یو پیغمبر نو لیږلی چې هغو ته زمونږ آیاتونه اورولي وای او نه مونږ د کلیو هلاکونکي وو تر څو پورې چې د هغو اوسېدونکي ظالمان شوي نه وای. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. تاسو ته چې هر څه درکړای شوی دی هغه محض د دنیوي ژوندانه وسایل او د هغه ښکلا ده او څه چې له الله سره دی هغه له دې نه ډېر غوره او بیخي پاتې کیدونکي. آیا تاسو له پوهې نه کار نه اخلئ؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. خنو هغه څوک چې له هغه سره مونږ ښه وعده کړې وي او هغه د هغې میندونکی وي آیا د هغه چا په څیر کېدای شي چې هغه ته مو صرف د دنیوي ژوندانه وسایل ورکړي وي او بیا هغه د قیامت په ورځ د سزا لپاره وروستل کېدونکو څخه وي؟ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. او دوی دې نه هېروي هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي او پوښتنه وکړي چېرته دي زما هغه شریکان چې تاسې پرې ګمان درلود؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. دغه وینا چې په کوم کسانو باندې تطبیقیږي هغوی به ووایي زمونږ ربه بېشکه همدغه خلک دي چې مونږ هغوی ګمراه کړي مونږ دوی هماغسې ګمراه کړل لکه څنګه چې مونږ پخپله ګمراه شو. مونږ ستا په حضور کې د بېزارۍ څرګندونه کوو دوی زمونږ بندګي نه کوله. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. بیا به دوی ته وویل شي چې بلنه ورکړئ اوس خپلو انګېرلو شریکانو ته دوی به هغو ته بلنه ورکړي خو هغوی به دوی ته څه ځواب ورنه کړي او دوی به عذاب وګوري کاشکې چې دوی د هدایت غوره کوونکي وای. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. او دوی دې نه هېروي هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي او پوښتنه وکړي کوم پیغمبران چې درلېږل شوي وو هغو ته تاسې څه ځواب ورکړی وو؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. په هغه وخت کې به دوی ته هیڅ ځواب په فکر کې ورنشي او نه به دوی په خپلو منځو کې یو له بل نه پوښتنه وکړی شي. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. البته چا چې نن توبه ویستله او ایمان یې راوړ او نیک عمل یې وکړ همغه دا هیله کولی شي چې هلته به له فلاح میندونکو څخه وي. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ستا رب پیدا کوي هر څه چې غواړي او هغه په خپله د خپل کار لپاره چې چاته یې خوښه شي غوره کوي. دغه ټاکنه د دغو خلکو د کولو کار نه دی. الله پاک دی او ډیر لوړ دی له هغه شرک نه چې دوی کوي. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ستا رب پوهیږي په هغه څه چې دوی په زړونو کې پټوي او په هغه څه چې دوی ښکاره کوي. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فما یو الله چې له هغه پرته بل څوک د عبادت مستحق نشته. د همغه لپاره ثنا ستاینه ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. فرمانروایی د همغه لپاره ده او د همغه لوري ته تاسو ټول ورګرځېدونکي یاست.
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ای پیغمبره دوی ته ووایه تاسې کله غور وکړ چې که الله تر قیامته پورې پر تاسې د تل لپاره شپه خوره کړي نو له الله نه پرته هغه کوم معبود دی چې تاسې ته رڼایي راولي؟ آیا تاسې نه اورئ؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. د دوی نه پوښتنه وکړه تاسې کله فکر وکړ چې که الله تر قیامته پورې پر تاسې د تل لپاره ورځ خوره کړي نو له الله نه پرته هغه کوم معبود دی چې تاسې ته شپه راولي تر څو چې تاسې په هغې کې استراحت وکړای شئ؟ آیا تاسې بصیرت نه لرئ؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. دا د همغه رحمت دی چې هغه ستاسې لپاره شپه او ورځ منځته راوړي دي تر څو چې تاسې په شپه کې استراحت وکړئ او په ورځ کې د خپل رب فضل ولټوئ. ښایي چې تاسې شکر ایستونکي شئ. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. دوی دې په یاد ولري هغه ورځ چې کله هغه دوی ته غږ وکړي بیا پوښتنه وکړي چیرته دي زما هغه شریکان چې په هغو تاسې ګمان درلود؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. او موږ به له هر امت نه یو شاهد راوباسو بیا به ووایو چې راوړئ اوس خپل دلیل. په هغه وخت کې به دوی ته څرګنده شي چې حق د الله پلو ته دی او د دوی هغه ټول دروغ به ورک شي چې دوی له ځانه جوړول. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. دا یو واقعیت دی چې قارون د موسی د قوم یو فرد بیا هغه د خپل قوم پر خلاف سرغړاوی وکړ او موږ هغه ته دومره خزانه ورکړې وي چې د هغو کلیګانې د قوي کسانو یو ټولي لا بلا په سختۍ سره پورته کولای شوی. یو ځل کله چې د هغه د قوم خلکو هغه ته وویل مه ویاړېږه یعنې ناشکري مه کوه الله ویاړېدونکي یعنې ناشکره نه خوښوي. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. کوم شتمنی چې الله تا ته درکړې ده په هغې سره د آخرت د کور جوړولو فکر وکړه او له دنیا نه هم خپله برخه مه هېروه. احسان وکړه لکه څنګه چې الله له تا سره احسان کړی دی او په ځمکه کې د فساد ولاړولو هڅه مه کوه. الله فساد کوونکي نه خوښوي. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارون ویل دا هڅه ماته د هغه علم په اساس راکړی شوي دي چې زه یې لرم. آیا هغه په دې پوه نه و چې الله له ده نه مخکې ډېر داسې خلک هلاک کړي دي چې له هغه نه زیات قوت او زیاته ډله یې درلودله؟ له مجرمانو څخه د هغو د ګناهو پوښتنه سمدستي نه کیږي. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة
الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. یوه ورځ هغه یعنی قارون د خپل قوم په وړاندې په خپل شان شوکت کې ووت. کوم کسان چې د دنیوي ژوند غوښتونکي وو د هغه په لیدلو سره یې وویل کاشکې زموږ هم همغه څه وایي چې قارون ته ورکړی شوي دي. دی خو د لویې برخې خاوند دی. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. خو کوم کسان چې د علم خاوندانو هغه وویل خواشیني د ستاسې په حال باندې د الله ثواب د هغه چا لپاره ډیر بهتره دی چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او دا نه ورکول کیږي مګر د صبر خاوندانو ته. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. په پای کې موږ هغه او د هغه کور په ځمکه کې ننویست. بیا د هغه د مرسته کوونکو هیڅ کومه ډله نه وه چې د الله په مقابله کې د هغه مرستې ته راغلي وای او نه هغه خپله مرسته په خپله وکړای شوه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. اوس هغه خلکو چې پرونی د هغه د منزلت هیله کوله وویل افسوس مونږ هېره کړې وه چې الله له خپلو بندګانو څخه چې د چا روزي غواړي پراخوي او چاته یې چې خوښه شي پرې تنګوي. که الله پر مونږ احسان نه وای کړی نو مونږ به هم په ځمکه کې ننویستلي وو. افسوس زمونږ په یاد پاتې نه شوه چې کافران فلاح نه مومي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هغه د آخرت کور خو به مونږ د هغو خلکو لپاره مخصوص کړو چې په ځمکه کې خپله لویي نه غواړي او نه د فساد کولو اراده لري او نیک عاقبت یوازې د پرهیزګارانو لپاره دی. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. څوک چې له نیکۍ سره راشي د هغه لپاره له هغې نه زیاته ښه نیکي ده او څوک چې له بدۍ سره راشي نو د بدو عملونو سرته رسوونکو ته به همغسې بدله ورکړی شي لکه څنګه چې عمل کو. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ای پیغمبره باور ولره چا چې د دې قرآن مسؤلیت پر تا اچولی دی هغه یو ډېر ښه عاقبت ته ستا رسوونکی دی. دغو خلکو ته ووایه چې زما رب ښه پوهیږي چې له هدایت سره څوک راغلی دی او په ښکاره ګمراهۍ کې څوک اخته دی. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ته هیڅکله د دې خبرې هیلهمن نه وې چې پر تا د کتاب نازل کړی شي. دا خو محض ستا د رب په مهربانۍ سره پر تا نازل شوی دی نو ته د کافرانو ملاتړ مه کېږه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. او داسې د هیڅکله ونه شي چې د الله آیاتونه چې کله پر تا باندې نازل شي نو کافران تا له هغو څخه راواړوي
د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه او هیڅکله په مشرکانو کې مه شاملېږه. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. او له الله سره کوم معبود مبله، له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته. د هغه له ذاته پرته هر شی هلاکېدونکی دی. فرمان روایي د همغه ده او د همغه لوري ته تاسې ټول ورګرځېدونکي یاست. د عنکبوت مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 9 سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. آیا خلکو دا غنلې ده چې هغوی به یوازې په همدومره ویلو پرېښودل شي چې مونږ ایمان راوړ او هغوی به ونه ازمویل شي؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. په داسې حال کې چې مونږ هغه ټول خلک ازمویلي دي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي. الله خو به هرومرو دا ګوري چې رښتینی څوک دی او دروغجن څوک. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. او آیا هغه کسان چې ناوړه حرکتونه کوي دا یې انګېرلې ده چې هغوی به له موږ نه میدان یوسي؟ دا ډېر غلط حکم دی چې هغوی یې کوي. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. څوک چې له الله سره د یو ځای کېدو هیله من وي هغه باید په دې وپوهیږي چې د الله ټاکل کړای شوی وخت ارومرو راتلونکی دی او الله هر څه اوري او پرې پوهیږي. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. هر څوک چې مجاهده وکړي د خپل ځان د ښېګڼې لپاره به وکړي، یقیني ده چې الله له مخلوقاتو څخه بې نیازه دی. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. او کوم کسان چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي د هغو بدی به موږ له هغو نه ایسته کړو او هغو ته به د هغو د ډیرو غوره عملونو مکافات ورکړو. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مونږ انسان ته توصیه کړې ده چې له خپل مور او پلار سره نیک سلوک وکړه. او که هغوی پر تا فشار راوړي چې ته له ما سره داسې کوم معبود شریک ونیسه چې ته یې زما د شرک په توګه نه پیژنې، نو د هغو خبره مه منه. همدا زما لوري ته ستاسې ټولو راګرځېدل دي. بیا به زه تاسې ته وښیم چې تاسې څه کوئ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. او کوم کسانو چې ایمان راوړی وي او نیک عملونه یې کړي وي هغوی به مونږ ارومرو په صالحانو کې داخل کړو. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من
ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. له خلقونه څوک داسې دي چې وایي مونږ پر الله ایمان راوړ، خو کله چې هغه د الله په معامله کې وزورول شو نو هغه د خلکو لخوا چول شوی ازموینه د الله د عذاب په څیر وګڼله. اوس که ستا د رب لخوا فتح او نصرت راغی نو همدغه سړی به ووایي چې مونږ خو له تاسې سره وو. آیا د نړیوالو د زړه حال الله ته ښه معلوم نه دی؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. الله خو به ارومرو دا ګوري چې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. دغه کافران مؤمنانو ته وایي چې تاسې زمونږ د کړنلارې پیروي وکړئ او ستاسې خطاوې به مونږ پر ځان واخلو، په داسې حال کې چې د هغو له خطاو نه هیڅ شی هم هغوی پر ځان اخیستونکي نه دي. هغوی په قطعي ډول دروغ وایي. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هغوی به ارومرو خپل پیټه هم واخلي او د خپلو پیټو سره نور ډیر پیټي هم، او د قیامت په ورځ به په یقیني ډول له هغو نه د دغو دروغو جوړولو پوښتنه کیږي چې هغوی یې کوي. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. مونږ نوح د هغه قوم ته ولېږه او هغه 50 کم 1000 کاله د هغو په منځ کې واوسېد. په پای کې هغه خلک طوفان ونیول په داسې حال کې چې هغوی ظالمان. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. بیا نوح او د کشتۍ خلک مو وژغورل او هغه مو د نړیوالو لپاره د عبرت یوه نښانه وګرځوله. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. او ابراهیم مو ولېږه کله چې هغه خپل قوم ته وویل د الله بندګي وکړئ او له هغه نه وویریږئ. دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده که تاسې پوهیږئ. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. تاسې چې له الله نه پرته د چا بندګي کوئ هغوی خو محض بوتان دي او تاسې یو دروغ جوړوئ. په حقیقت کې چې له الله نه پرته تاسې د چا بندګي کوئ هغوی تاسې ته د کومې روزي درکولو هم واک نه لري. روزي له الله نه وغواړئ او د همغه بندګي وکړئ او د هغه شکر ادا کړئ. د همغه لوري ته تاسې ورګرځېدونکي یئ. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. او که تاسې د دروغو نسبت کوئ نو له تاسې نه مخکې ډېرو قومونو د دروغو نسبتونه کړي دي او پر پیغمبر باندې له روښانه څرګند پیغام رسولو څخه پرته بل مسؤلیت نشته. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. آیا دوی کله نه دي لیدلي چې الله په څه ډول د هستونې پیل کوي بیا د هغوی اعاده کوي؟ په یقیني توګه دا اعاده خو د الله لپاره لا زیاته اسانه ده. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق
الآخرة إن الله على كل شيء قدير. دوی ته وایي چې په ځمکه کې وګرځئ او وګورئ چې هغه د هستونې پایل په څه ډول کړی دی، بیا به دوهم ځله هم ژوند در په برخه کړي. دا یقیني ده چې الله په هر څه قدرت لري. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. چاته چې وغواړي سزا ورکوي او په چا باندې چې خوښه یې شي رحم کوي. د همغه لوري ته تاسې ورګرځېدونکي یاست. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تاسې نه په ځمکه کې د خدای د ارادې بېوسې کوونکي، نه په آسمان کې، او ستاسې لپاره له الله نه پرته کوم ژغورونکی سرپرست او مرستندوی نشته. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. کوم خلق چې د الله له آیاتونو او د هغه له ملاقات نه منکر شوي، هغوی زما له رحمته ناامیده شوي او د هغو لپاره دردناکه سزا ده. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بیا د هغه قوم جواب لدی پرته نور څه نو چې هغوی وویل دی ووژنئ یا یې وسوځئ. په پای کې الله تعالی هغه له اوره وژغوره. په یقیني ډول په دې کې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې ایمان راوړونکي دي. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. او ابراهیم وویل تاسې خو د دنیا په ژوندانه کې له الله نه پرته بوتان په خپل منځ کې د مینې وسیله ګرځولي دي، خو د قیامت په ورځ به تاسې یو له بل نه انکار او یو پر بل به لعنت وکړئ او اور به ستاسې هستوګنځی وي او هیڅوک به ستاسې مرستندویان نه وي. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. په هغه وخت کې لوط هغه ومانه، یعنی د ابراهیم پر پیام ایمان راوړ، او ابراهیم وویل زه د خپل رب لوري ته هجرت کوم، هغه برلاسی دی او حکمت والا دی. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او موږ هغه ته اسحاق او یعقوب غوندې اولادونه پیرزو کړل، او د هغه په زوجات کې مو پیغمبري او کتاب کې ښودل، او هغه ته مو په دنیا کې د هغه اجر ورکړ او په آخرت کې به هغه په باوري ډول صالحانو څخه وي. د عنکبوت مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 9 سوره ده، په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 28 آیت څخه اوري. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. او موږ لوط ولېږه کله چې هغه خپل قوم ته وویل تاسې خو هغه فحش کار کوئ چې له تاسې نه مخکې له نړیوالو څخه هیڅ چا نه دی کړی. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن
آیا ستاسې دا حال دی چې نارینهو ته ورځئ او لارې وهئ او په خپلو غونډو کې بدې چارې کوئ؟ نو د هغه له قوم سره له دې پرته بل هیڅ ځواب نه و، پرته له دې چې هغوی وویل راوله د الله عذاب که ته رښتینه یې. قال رب انصرني على القوم المفسدين. لوط وویل ای زما ربه د دغو مفسدانو په مقابله کې زما ملاتړ وکړه. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. او کله چې زمونږ استازي ابراهیم ته له زیري سره ورغلل نو هغوی هغه ته وویل مونږ د دغه کلي د خلکو هلاکوونکي یو، د ده خلک ډېر ظالمان شوي دي. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ابراهیم وویل هلته خو لوط موجود دی. هغوی وویل مونږ ښه پوهیږو چې هلته څوک موجود دي. مونږ به هغه او د هغه له مېرمنې پرته د هغه ټوله کورنۍ وژغورو. د هغه مېرمن له بیرته پاتې کېدونکو څخه وه. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. بیا کله چې زمونږ استازي لوط ته ورغلل نو د هغو پر راتګ باندې هغه سخت خپه او زړه تنګی شو. هغه وویل مه وېرېږه او مه خفګان کوه، مونږ به تا او ستا کورنۍ وژغورو پرته ستا له مېرمنې څخه چې له بیرته پاتې کېدونکو څخه ده. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. مونږ د دغه کلي پر خلکو له آسمانه د عذاب نازلوونکي یو د هغه فسق له امله چې دوی کاوه. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. او مونږ د هغه کلي یوه څرګنده نښانه پریښې ده د هغو کسانو لپاره چې له عقل څخه کار اخلي. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او مدین ته مونږ د هغه ورور شعیب ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندگی وکړئ او د وروستۍ ورځې یعنې د آخرت د سعادت هیلهمند اوسئ او په ځمکه کې فساد کوونکي تیرې کوونکي مه ګرځئ. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هغوی هغه دروغجن وګاڼه. په پای کې یوې سختې زلزلې هغوی ونیول او سهار په خپلو کورونو کې مړه پراته پاتې شول. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. او مونږ عادیان او سمودیان هلاک کړل. تاسې هغه ځایونه وینئ چې هلته هغوی اوسېدل. د هغو کړه وړه شیطان د هغو لپاره ښایسته کړل او هغوی له سمې لارې نه واړول په داسې حال کې چې هغوی پوهه او ادراک درلوده. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. او مونږ قارون فرعون او هامان هلاک کړل. موسی هغو ته له څرګندو معجزو سره ورغی خو هغوی په ځمکه کې د خپلې لویۍ ګمان وکړ او دوی زمونږ له عذاب څخه تېرېدونکي یعنې خلاصېدونکي نه دي. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. په پای کې مونږ هر یو د هغه په ګناه سره ونیو، بیا له هغونه په چا باندې مونږ اورونکې باد ولېږي، او څوک یې قوي چاودنې ونیول، او څوک مو په ځمکه کې ننویستل، او څوک مو غرق کړل. الله پر هغوی باندې ظلم کوونکی نه و، مګر هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کاوه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. کوم کسانو چې الله نه پرته نور سرپرستان نیولي دي، د هغو مثال د غنی غونډه دی چې خپل ځان ته یو کور جوړوي، او له ټولو کورونو څخه ډیر کمزوری کور د غنی وي. کاش کې دغو خلکو علم درلودلای. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. دوی چې له الله نه پرته هر شی بولي، الله ته هغه ښه معلوم دي، او هماغه برلاسی او د حکمت څښتن دی. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. دغه مثالونه موږ د خلکو د پوهنې لپاره راوړو، خو په دې باندې هماغه کسان پوهیږي چې د علم خاوندان دي. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. الله آسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړی دي، په حقیقت کې په دې کې یو نښانه ده د مؤمنانو لپاره. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ای پیغمبره، هغه کتاب ولوله چې تا ته د وحی په واسطه درلېږل شوی دی، او لمونځ قایم کړه. په باوري ډول لمونځ له فحشا او ناوړو چارو څخه منع کوي، او د الله یاد لدینه هم ډیر لوی شی دی. الله پوهیږي په هغه څه چې تاسو کوئ. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. او له اهل کتابو سره بحث مکوي مگر په غوړه ډول پرته له هغو خلکو چې له هغو څخه ظالمانو او هغو ته وایي چې مونږ ایمان راوړی دی په هغه کتاب باندې هم چې مونږ ته لېږل شوی دی او په هغه کتاب باندې هم چې تاسو ته لېږل شوی. زمون خدای او ستاسو خدای ایکی یو دی او مونږ مسلمانان یعنی د هغه د فرمان منونکي. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ای پیغمبره مونږ په همدې ډول تا ته کتاب نازل کړی دی. لدې کبل هغه خلک چې مونږ هغه ته مخکې کتاب ورکړی وو اوس هغوی په دې باندې ایمان راوړي او دغه خلکو یعنی مشرکانو نه هم زیاتره په دې باندې ایمان راوړي او زمونږ له آیاتونو نه یوازې کافران منکري. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ای پیغمبره تعالی دین مخکې کوم کتاب نلوست او نه په خپل لاس سره لیکه که دا سوای نو باطل پرستان په شک کې لویدلای شو. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
په اصل کې دا روښانه نښانې دي د هغو خلکو په زړونو کې چې هغو ته علم ورکړ شوی دی او زموږ له آیاتونو څخه نه منکرېږي مګر هغه کسان چې ظالمان دي. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. دغه خلک وایي چې ولې په دغه سړي باندې د پروردګار لخوا نښانې نازلې نشوي. وایي نښانې خو له الله سره دي او زه یوازې خبردار ورکوونکی یم په ډاګه څرګنده. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. او آیا د دوی لپاره دغه نښانه کافي نه ده چې موږ پر تا باندې کتاب نازل کړ چې دوی ته په لوستلو او اورول کیږي؟ په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره رحمت او نصیحت دی چې ایمان راوړي. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ای پیغمبر وایي چې زما او ستاسو په منځ کې الله د شاهدۍ لپاره کافي دی. هغه په اسمانونو او ځمکه کې په هر څه باندې پوهیږي. کوم کسان چې باطل مني او په الله باندې کافر کیږي هغوی په زیان کې لویدونکي دي. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. دغه خلق لتا څخه د عذاب ژر راوستلو غوښتنه کوي. که یو نیټه ټاکل شوې نه وای نو پر دوی به عذاب راغلی وای او یقیني ده په خپل وخت به په ناڅاپي توګه هغه راشي په داسې حال کې چې دوی به خبره هم نه وي. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. دوی له تا څخه د عذاب ژر راوستلو غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دوزخ دغه کافران محاصره کړي او دوی ته به معلومه شي په هغه ورځ چې عذاب دوی له پاسه هم ونغاړي او له پښو لاندې نه هم او وایي چې اوس د هغو عملونو خوند څه کوي چې تاسې کول. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ای زما مؤمنو بندگانو زما زمکه پراخه ده نو تاسې همدا زما بندگی وکړئ. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هر ساکخ د مرګ د خوند څکونکی دی بیا به تاسې ټول همدا زما لوري ته راوګرځول شئ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هغوی به موږ د جنت په لوړو دنګو ماڼیو کې استوګن کړو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. څه غوره اجر دی د عمل کوونکو لپاره. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. د هغو کسانو لپاره چې هغوی صبر کړی دی او په خپل رب باندې توکل کوي. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. څومره ژوندي ساکخان دي چې خپل روزي په شا بار کړي نه ګرځي الله هغوی ته روزي ورکوي او ستاسو روزي رسانه هم هغه ده هغه هر څه اوري او پوهیږي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن
فأنا يؤفكون کتل دغه خلکو نه پوښتنه وکړي چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي او لمر او سپوږمۍ چا رام کړي دي نو ارومرو به ووایي چې الله بیا نو دوی له کوم لوري غولول کیږي الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم مغه الله دای چې له خپل بندگانو څخه چې چاته خوښ شي روزي پراخوي او چاته چې خوښ شي تنګوي په باوري توګه الله په هر څه پوهیدونکی دی ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون او کتل دوی نه پوښتنه وکړي چې چا له اسمانه اوبو ورولې او د هغو په وسیله یې مړه ځمکه ژوندۍ کړه نو دوی به ارومرو وایي الله ووایه ثنا ستاینه الله لره ده خو زیاتره خلک نه پوهېږي وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون او دغه د دنیا ژوند هیڅ نه دی مګر یو لوبه او زړه خوښونه د اصلي ژوندانه کور خو د آخرت کور دی کاش کې دغه خلک پوهېدلی فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون کله چې دغه خلک په کشتۍ کې سپریږي نو د الله نه په خالص اعتقاد سره دعا غواړي بیا کله چې هغه دوی ژغوري وچې ته راولي نو ناڅاپه دوی بیا په شرک کولو لاس پورې کړي تر څو چې د الله په ورکړي نجات باندې د هغه د نعمت کفران وکړي او د دنیا ژوندانه خوندونه واخلي خدا ډیر ژر به دوی ته څرګنده شي أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون آیا دوی نویني چې مونږ یو له امن څخه ډک حرام پیدا کړی دی په داسې حال کې چې د دوی خوا او شا خلک تښتول کیږي آیا بیا هم دا خلک باطل مني او د الله د نعمت ناشکري کوي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين له هغه چانه بغټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې دروغ وتړي یا حق ته د دروغ نسبت وکړي چې کله هغه ته راوړل کیږي آیا په دوزخ کې د کافرانو لپاره هستوګنځای نشته والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين کوم کسان چې زمونږ په خاطر مجاهده وکړي هغه ته به مونږ خپل لارې وروخیو او په باوري ډول الله د نیکو کارانو ملګری دی د الروم مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 10مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده شپږ مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من
يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الف لام میم. رومیان یعنی د روم امپراتوري په نږدې هېواد کې مغلوبه شوې ده او له خپل دغه مغلوبوالي نه وروسته به په څو کلونو کې دننه هغوی برلاسي شي. یوازې د الله واک دی مخکې هم او په وروسته کې هم، او هغه به هغه ورځ وي چې مسلمانان خوشحالي وکړي د الله په بخښل شوي بری باندې. الله مرسته په برخه کوي چاته چې خوښه شي او هغه برلاسی او رحم لرونکی دی. دا وعده الله کړې ده. الله هیڅکله له خپلې وعدې څخه تخلف نه کوي، خو زیاتره خلک نه پوهېږي. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. خلک یوازې د دنیا د ژوند په ظاهري اړخ باندې پوهېږي او له آخرت نه په خپله همغوی غافل دي. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آیا هغوی کله په خپل ځان کې غور او فکر نه دی کړی؟ الله زمکه او اسمانونه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په حقه او د یوې ټاکلې مودې لپاره پیدا کړي دي، خو زیاتره خلک د خپل پروردګار له ملاقات نه منکر دي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او آیا دغه خلک کله په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې دوی ته د هغو خلکو عاقبت په نظر ورغلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ هغوی له دوی نه زیات قوي وو، هغوی ځمکه ښه اسپړلې وه او هغه یې دومره ودانه کړې وه چې دوی هغومره نه ده ودانه کړې. هغو ته د هغو پیغمبران له څرګندو نښانو سره راغلل، نو الله خو پر هغو باندې ظلم کوونکی نه و، خو هغو خپله په خپل ځان ظلم کاوه. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. په پای کې د هغو خلکو عاقبت چې بدی یې کړې وي ډېر بد شو، ځکه چې هغو د الله آیاتونو ته د دروغو نسبت کړی او په هغو پورې ملنډې وهلې. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. همدا الله د هستونې پیل کوي، بیا به همغه د هغې اعاده کوي، بیا به د همغه لوري ته تاسې ورستانه شئ. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. او کله چې هغه ساعت یعنی قیامت برپا شي، په هغه ورځ به مجرمان حق پک پاتې شي. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. د هغو پانګېدل شوو شریکانو کې به هیڅوک د هغو سپارښتګر نه وي او هغوی به له خپلو شریکانو څخه منکر شي. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. په کومه ورځ چې هغه ساعت برپا شي، په هغه ورځ به ټول انسانان په بېلابېلو ډلو وویشل شي. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي، هغوی به په یو باغ کې خوښ خوشحاله وساتل شي. وأما الذين
كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. کوم کسان چې کافر شوي دي او زموږ آیاتونه او زموږ ملاقات دروغ ګڼلای دی هغوی به په عذاب کې حاضر کړی شي. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. نو الله په بیګا او سبا کې په پاکي یاد کړی یعنی د ماښام مالی او سهار مالی. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. په اسمانونو او ځمکه کې د همغه لپاره ثنا ستاینه ده او د هغه تسبیح وکړي مازیګر او کله چې پر تاسو د ماسپښین وخت راځي. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هغه مړی نه ژوندای را باسي او له ژوندۍ نه مړی را باسي او ځمکې ته د هغې له مرګ وروسته ژوند بخي. په همدې توګه به تاسو هم د مرګ له حالت نه راویستل شئ. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. د هغه له قانون دا ده چې هغه تاسو له خاورې څخه پیدا کړی نو تاسو بشر یاست چې په ناڅاپي ډول په ځمکه کې خوريږئ. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او د هغه له قانون څخه بل دا ده چې هغه ستاسو لپاره همدا ستاسو له جنس نه مېرمنې پیدا کړي ترڅو چې تاسو له هغو سره آرام ترلاسه کړئ او ستاسو ښځې او خاوند په منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړه. په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې غور او فکر کوي. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. او د هغه له قانون څخه د اسمانونو او ځمکې پیدایښت او ستاسو د ژبو او ستاسو د رنگونو بیلابیل والی دی. په باوري ډول په دې کې د پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. او د هغه له قانون څخه د شپې او ورځې ستاسو ویده کېدل او ستاسو د هغه د فضل لټول دي. په باوري توګه په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې په غور سره اوري. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او د هغه له قانون څخه دا ده چې هغه تاسو ته د برېښنا ځلا درخي له ویرې سره هم او له تمې او امیدوارۍ سره هم او له اسمانه اوبه وروي بیا د هغو په وسیله ځمکې ته د هغې له مرګ وروسته ژوند بخي. په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. او د هغه له قانون څخه دا ده چې اسمان او ځمکه د هغه په حکم ټینګ دي. بیا څنګه چې هغه تاسو ته له ځمکې نه بلنه درکړه فقط په همدې یو ناره به تاسو په ناڅاپي ډول راوځئ. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. په
اسمانونو او ځمکه کې چې هر څوک دي د هغه بندگان دي ټول د هغه د فرمان تابع دي. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هماغه ذات دی چې د هستونې پیل کوي بیا به همغه د هغې اعاده وکړي او دا د هغه لپاره لا زیاته آسانه ده. په اسمانونو او ځمکه کې د هغه صفت تر ټولو لوړه دی او هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هغه تاسو ته په خپل همداس تاسو له ذات نه یو مثال راوړي. آیا تاسو له هغو غلامانو څخه چې تاسو په ملکیت کې دي ځینې غلامان داسې هم شته چې زمون په درکړای شوي مال او شتمنۍ کې له تاسو سره مساوي برخوال وي او تاسو له هغو نه همغسې وویریږئ لکه څنګه چې په خپلو منځو کې له خپلو سیالانو نه وویریږئ. په دې ډول موږ آیاتونه څرګند وړاندې کوو د هغو خلکو لپاره چې له پوهې نه کار اخلي. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ودغه ظالمان به پوهه و ادراک په خپل انګیرنو پسې خوځېدلي دي. او څوک هغه چاته لار ښودلی شي چې الله هغه گمراه کړی وي د دغه خلکو خو هیڅ مرستندوی نشي پیدا کېدلی. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیغمبره له خپلو پیروانو سره د پیولوري کې دو سره خپل مخ د دین خواته برقرار وساته. پر هغه فطرت محکم شه چې پر هغه باندې الله تعالی انسانان پیدا کړی دي. د الله جوړ کړی ساختمان نشي بدلیدای. همدغه بیخي سم صحیح دین دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ټینګو سي په دې خبره باندې د الله لوري ته رجوع کوونکي او له هغه نه وویریږي او لمونځ قایم کړي او مکیږي له هغو مشرکانو څخه چې هغوی خپل دین بیل کړی دی او په ډلو ویشل شوي دي او له هر یوې ډلې سره چې څه دي په همغې کې هغه خوشحاله ده. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. د خلکو حال دا دی چې کله هغوی ته تکلیف رسیږي نو د خپل پروردګار لوري ته پر رجوع کولو سره هغه بولي. بیا کله چې هغه د خپل رحمت یو څه خوند په هغو باندې څکي نو په ناڅاپي ډول هغو نه ځینې خلک په شرکولو لاس پورې کوي تر څو چې زموږ د کړي احسان ناشکري وکړي. ښه نو مزې چرچې وکړئ ډېر ژر به در معلومه شي. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. آیا مونږ کوم داسې سند او دلیل پر دوی باندې نازل کړی دی چې د هغه شرک پر رښتینولۍ باندې شاهدي وایي چې دوی کوي؟ وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون.
کله چې موږ په خلکو باندې د رحمت خوند څکونو هغوی ور باندې ویاړیږي او کله چې د هغوی له خپل کړو وړونه پر هغوی باندې بلا راځي نو یو څه ناڅاپه هغوی نا امید کیږي. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. دا دغه خلکو نه دي لیدلي چې همغه الله روزي پراخوي چاته چې خوښ شي او تنګوي چاته چې خوښ شي. په باوري ډول په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې ایمان راوړي. د الروم مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 13مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 18 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 13 آیت څخه اوري. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. نو اے مؤمنه خپلوان ته د هغه حق ورکړه او مسکین او مسافر ته د هغه حق ورکړه. دا کړن لار د هغو خلکو لپاره ډیره غوره ده چې د الله خوښي غواړي او همغوی فلاح موندونکي دي. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. کوم څه چې تاسو ورکوي تر څو چې د خلکو په مالونو کې په ګډېدلو سره هغه زیات شي د الله په نزد هغه نه زیاتېږي او کوم زکات چې تاسو د الله د خوښۍ ترلاسه کولو په اراده ورکوي د همغه ورکوونکي په حقیقت کې خپل مال زیاتوي. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. همدا الله دای چې تاسو پیدا کړی بیا تاسو ته روزي درکړه بیا به هغه تاسو ته مرګ درکړي بیا به هغه تاسو ژوندۍ کړي. تاسو لنګیرل شو شریکانو څخه کوم یو داسې شته چې له دغو چارو څخه کوم یو هم وکړي. پاک دی هغه او ډیر لوړ او چت دی له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. په وچه او لمده کې فساد برپا شوی دی د خلکو د خپل لاسونو په عملونو سره تر څو چې په هغو باندې د هغو د جنو عملونو خوند وڅکي خی چې هغوی راوګرځي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ای پیغمبره دوی ته وایي چې په ځمکه کې وګرځي وګوري چې د مخکې تیر شو قومونو عاقبت څه شوی دی له هغو نه زیاتره مشرکان. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. ای پیغمبره خپل مخ په کلکه د دغه ریښتونی دین لوري ته برقرار کړه مخکې له دې چې هغه ورځ راشي چې د هغې مخنیوي په هیڅ صورت د الله لخوا نشته دی. په هغه ورځ به خلک تیت پرک یو له بله بیل شي. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. څوک چې کافر شوی دی د هغه د کفر وبال پر همغه باندې دی او کوم خلکو چې نیک عمل کړی دی هغوی د خپل ځان لپاره په جنت کې ځایونه برابروي تر څو چې الله ایمان راوړونکو او نیک عمل کوونکو ته په خپل فضل سره مکافات ورکړي. دا باوري ده چې هغه کافران په هیڅ ډول نه خوښوي. ومن آياته أن
خيرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. د هغه له قانون دا ده چې هغه زی راي ورکوونکي بادونه لیږي او خپل رحمت نه ستاسو د مستفید ګرځولو لپاره او د دې غرض لپاره چې کیشته د هغه په حکم وچلیږي او تاسو د هغه فضل ولټوي او د هغه شکر وستونکي شي. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. او موږ له تاسو څخه مخکې پیغمبران د هغو قوم ته ولېږل او هغوی له روښانه نښانو سره هغوی ته راغلل، بیا چې چا جرم وکړ له هغو نه موږ غچ واخیست او پر موږ دا حق و چې موږ له مؤمنانو سره مرسته وکړو. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. همدا الله دی چې بادونه لیږي او هغه وریځې راپورته کوي، بیا هغه دغه وریځې په اسمان کې څنګه چې خوښ شي خوروي او برغندې ویشي. بیا ته ویني چې د باران څاڅکي له وریځې نه راوري. دغه باران چې کله الله پاک له خپلو بندګانو نه په چا باندې غواړي ویوروي نو هغوی په ناڅاپي ډول خوښیږي او خوشحالي کوي، په داسې حال کې چې هغوی د باران له نازلېدلو نه مخکې ناامیده کېدل. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ګوره د الله د رحمت نښانې چې مړه ځمکه هغه په څه ډول راژوندی کوي. په یقیني توګه هغه د مړو ژوندي کوونکی دی او هغه په هر څه باندې قادر دی. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. او کوم ځاسه باد ولي و چې د هغه په اثر هغوی خپل کوښتونه مړاوي ژیړو مومي نو هغوی کفر ورکوي. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ای پیغمبره ته مړی نشي اورولای نه هغه کنو ته خپل غږ اورولای شي چې شاعر وی روان وي. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نت په فکر وړاندې ګمراهی نه راوستلای شي نه هغه ته سم لار خودلای شي. ته خو یوازې هغه ته اورولای شي چې زمون په آیاتونو باندې ایمان راوړي او مننې ته سر ټیټوي. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله پاک هغه ذات دی چې تاسو د کوچنی توپ په کمزورې بڼه پیدا کړی، بیا له هغې کمزوري نه وروسته تاسو ته قوت وروباخه، بیا له هغه قوت نه وروسته تاسو کمزوري او زوړوالي ته ورسولئ. هغه چې هر څه غواړي پیدا کوي، هغه په هر څه پوهیدونکی، په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون.
او کله چې هغه ساعت برپاوي نو مجرمان به د قسمونو په خوړلو سره وایي چې موږ له پوره یو ساعت نه زیات نه یو زندېدلي په همدغه ډول هغوی د دنیا په ژوندانه کې له حق نه اړولي ګرځېدل. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. حکم کسان چې له علم او ایمان څخه مستفید ګرځول شوي دي هغوی به وایي چې د خدای په لیکنه کې خو تاسې د حشر تر ورځې پورې په موضوع زندېدلي. اوس دا همغه د حشر ورځ ده خو تاسې نه پوهېدلی. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. نو دا به همغه ورځ وي چې په هغې کې به ظالمانو ته د هغو عذر وړاندې کول هیڅ ګټه ونه رسوي او نه به ورته د بخښنې غوښتلو لپاره وویل شي. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. مونږ په دې قرآن کې خلک راز پوهولي دي چې که هر نښانه راوړي کوم خلکو چې له منلو نه انکار کړی دی هغوی به همدا ووایي چې تاسې په باطل باندې. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. په دې توګه الله د هغو خلکو پر زړونو باندې مهر وهي چې بې علمه دي. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نو ای پیغمبر صبر وکړه په یقیني توګه د الله وعده رښتیانه ده او هیڅ کله دې هغه خلک ته بې ثباته ونه مومي چې باور نه کوي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.